ایږي چې چاله د قرض ورکو نه درکې نو وس الته ودی سکینه سم له وته بیا به بدل درکې خامخا به درکې بیا. دا حافظ عبد السلام بټوی سے په خپل تفسیر کې لیکلي دي وای زما یو دوست دی وای هغه ویلي چې ما تجربه کړې تاجر دی چې زه کله چاله قرض ورنکم دا قرض ورکم او نه راخیلاله وای بار بار وسه خواته وزم بار بار یې ستې راوځي پیسې وای هم تنګ شي چې څه شلو کما زموږ مشران کیسه کوي وای دلته دی علاقو کې زموږ د کور ودل کیسه کوي دا یو سړی ویل اب خلکو له قرضونه ورکول چې کله به یې قرض ورکو چې دا به څو درکم بدلا بیرته نو دسی یو هفته بجې تیر شو بیا به دغه سړی نو چې هغه چا ور قرض ورکړیو دا سړی براغه دا چاله چې قرض ورکړیو هغه سمې سال ته میلمش قلارې پروت وسبه وته نه ویل چې قرض مې راکا پروت بو او ډوډۍ راځي سره د بخوړه اشپې به مګولې یو دوه درې شپې به چې وکړي نا سړی به تنگ شو بیا اخر سه تنگ شي کنه نا بلال چانه به پیسې په سود باندې راوغستې راوی ودل به ورکې ویل یار دا پیسې وانه ویل نه زه پیسې به نیم راغلی ویل ما خاصه تاسو تعلقات دي هغه د الله خاطر او کوله هم پرې د وسره په زور به ورکولې الا ما دمت عليه قائمه مگر چې تا می شي دا په خوا کې ولاړ دی بل درکې